السلام علیکم ولګور پېښور پولیس لین کې چې د مکه شای و دغه پولیس والا د مکې خلاف ټول پولیس والا سره راوي زمونږ وطن کې مونږ ته انصاف ولې نه ملابيږي او د کمې نهربازي کړې و د کمې خبرې کړې وي نو دا اوس د نوکارۍ نه راويستلو تاسو ګورئ دا وایي ما ته انصاف ولې نه ملابيږي او زمونږ وطن کې انصاف ولې نه ملابيږي څوک چې حق आवाज کوي نو هغه سبا هغه به نوکارۍ نه راوباسي هغه به دغه سره به داسې کېږي د به تقریبا څو کاله نوکارۍ کېږي دا اوس نوکارۍ نه راویستلو نو دا د هغه نوکارۍ نه به راپارېږه کړو دا اوس کور ته راغلی نو څو بل خلکو لکه ښارونه ورکوي به څوک امین ورکوي بس تاسو ته ګورئ ځکه چې د حق اواز اوچت کړی دی نو د دې د وجې د ښه کار کړی دی نو حق اواز اوچت کړی دی راځئ تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ جمشید نوم ده او د بني سره مې تعلق ته د سوکړی او کې پی کې پولیس شو موقع باندې مې په پېښور بابل شي ډیوټي کوله نو دا سوشل میډیا باندې مې د کتین کې کتلی وی چې دا د سیو ریزنه د کیما سلسله سٹارټ شوې ده دا و ډیره زوړ نه خو به هر حال زنه کیسه زنه خبره ده سوي چې هغه مول یا شیر کول نه مول چې هغه فورس ته و د فورس ایک ټیمپره دا شای یغنی پچار ځکه چې کله موکا مونږه داسې غلطي شوې د ماف سرون دي نو آکه دای شي چې مو دښي ته وګوري چې مو په دښي باندې پی کې چې دا تونه غلطي شوې ده او مو چې تیم قدم خو سو تیمه کې سمې کړی و الحمدلله په حق باندې ویلونو حق خبره مې کړی و نه مې چا انسالټ کړه دا نه مې چا بې عزتي کړی ده نه مې بل داسې جرایم کړی دي نه مجرم یم نه سمګلر یم او په هر حال چې کیمه د مکا شوې و و هغه د مکه ادي په موقع باندې زوی لوړو ادي مش په موقع باندې موجود وي چې حالات مش کیم لیدلې دي واقعي منظر مش لیدل دا دغه متعلق چې کیم مش احتجاج کړه دا نو دغه مت 10,000 ملاو شله چې افسرونه زدي سمیس کړل او هغه چې دی ټیم آرډر جاری کړی دی او په آرډر شه دی درویخ کی موقف بیان کړه دا مو سره ارشای ثبوت پرتا به تور ویډیو سره پرته دي به تور ارشای مو سره ثبوت پرتا اوز ان شاء الله چې سبوت په 10 بجې باندې پریس کانفرنس وکاو غونډه ملګری نه مې گزارش تا چې پریس کانفرنس ته چې سیک یار پلای شي روشي زوی د پولیس او د کې پی کې عوام د پورا د ایګه په حق شه چې مونږه سیم راکېږي زوی کوم او چې د ټیم مینه محبت مته د خلک روکو کیم د مو په حمایت شي ویلور دي دا خو یوانی کاری دو کنه چې د زون مور ته لور شي یا کنه پروا نشته ډېر مهرباني الله مې قدرمن کا ز الحمدلله په خیر خیریت سره خپل بانی ته خپل سوکړی تر رسیدل خپل کلی مشورونه سره خپل فیملی سره وز ان شاء الله دغه ملاقات د مشوره کوي کوم او سبو په 10 بجې ان شاء الله زه دغه متعلق پریس کانفرنس کوم د دمو قانوني حق ته د ایګه نه بعد کچېره به افسرونه په مو باندې بیا سی غنو کو اجمیرا سو ان شاء الله زه ډیډلاین یا ورکاو قانوا به ټول کې پی کې پولیس ور ووزي عوام ور ووزي استعفاء مو سره جمع شوې دي استعفاء واجب کېږي او چې بنر سره پرسیدګه ودا افسرون ذمہ دار وي زوې نو ډېر مهرباني